تاسو په کوم سن کې اخیری فلم کتلی؟ 97 کې نه 94 کې جی 94 کې اخیری فلم میرا نه اور بدعمله بدعمله دغه د اسف خان فلم دا اسف خان فلم و جی دغه وخت د ټول نه ښه هیرو څوک یا ښه ویلن ورسره؟ ښه ویلن چې جرنل ضیا صاحب دله 10000 روپۍ هغه وخت انعام ورکړی، یعنی د اوس وخت ډېرې پیسې جوړي، اوس وخت 10 لک روپۍ واچوه 10 لک روپۍ. او نن سبا چې کوم فلمونه دا چېرته کتلي؟ ولې دا ته مې سوي چې مرګري بوتلمه 94 کې. یا لکه پښتنو سلامونه مې واخلئ، صابر جان یم. په دې وخت کې په حیدرآباد کې رش خو هم ډېر زیات دی، خو خیر داسې یو کاکاجي سره کېناستو په دې ټکسۍ کې چې نن سبا خلک پته 100 امرسو دا سندرې خو به ډېرې اوري، خو دې کاکاجي چې کومه ګانه لګولې وه نو ما ته خپل ریډیو پاکستان را یاد شو. ریډیو پاکستان خلک وایي ریډیو پاکستان څوک نه اوري، خو مینوال یې دومره دي چې خلک هغه ګانې په خپلو گاډو کې هم اوري. دې کاکاجي ته به سلام کوئ. کاکاجي سلام مې واخله. څنګه یې کاکاجي حالات ښه دي که نه؟ لاله دغه به لږ کم کړو ښه بس. او ما سره زمونږ د ریډیو پاکستان سینیر پروډوسر سردار اعظم خان صاحب هم ناست دی. لاله سلامونه او تسلیمات. ډېره مهرباني لاله. کاکاجي په ګاډي کې دی چې کومې ګاڼې لګولي دا خو د ډېر زړو وختو ګاڼې ډېر زړو وختو دي جی. ښه ارمان فلم ګانا ده. ښه کاکاجي دا دې فلم کې څوک څوک وو؟ دې کې جی یاسمین خان د بدر منیر دی، بېدربخت دی پکې. جی ښه او تاسو وختي دی یو ګاڼې خبره وکړه چې کومه تاسو په کوم سن کې اخیری فلم کتلی؟ 97 کې نه 94 کې جی 94 کې اخیری فلم میرا نه اور بدعمله بدعمله دغه د اسف خان فلم دا اسف خان فلم و جی دا داسې فلم و چې په هغه ته چې جرنل ضیا صاحب دله 10000 روپۍ هغه وخت انعام ورکړی، یعنی د اوس وخت ډېرې پیسې جوړي، اوس وخت 10 لک روپۍ واچوه 10 لک روپۍ واچوه. صحیح. هغه داسې یو فلم و چې هغې کې نه غلط کردار و نه غلطه ګانه وه نه غلط پاټ و، هغه یو عبرتي فلم و. صحیح. چې څوک اوس هم ګوري که نه جي په کیبل یې چلېږي اوس دا عبرتي فلم دی. د عبرتي فلم جی. او نور داسې کوم فلمونه چې استاد داسې دي اوربل ناوې د یوې شپې ناوې نګریزې نادان بیګان پیشو دا ډېر فلمونه دي. کاکا هغه وخت کې به چې فلم لګېدو ستاسو به ورته انتظار کېدو؟ ډېر انتظار هم کېده جي. د هغه وخت د ټول نه ښه هیرو څوک یا ښه ویلن ورسره؟ ښه ویلن او ښه هیرو د هغه په ټاپ بدر منیر او نعمت سرخه دي. نعمت سرحدي او بدر منیر دا دواړه ویلن به دی راته نعمت سرخه دي او هیرو به بدر و. ښه درته وایي د هغه وخت هیروین چې کومه وه؟ یاسمین خان وه. دا د ټاپ هیروین وه. سوریا خانم یاسمین خان. خو یاسمین خان په ټاپ وه جي. دا په ټاپ وه لکه دی بچینو په فلم کې د بدر منیر او چا به فلم نه کتو؟ نه به کتو جي. نه بس بدر او یاسمین به پکې نه وه که نه جي نو فلم به هیټ به نه چلېدو. هیټ به نه چلېدو چې دوی دواړه پکې ډېر ډېر سوپر طاقت کې به چلېدو. او هغه وخت چې کوم فلمونه خلکو به یو ځای کتې شو که نه؟ بلکل لکه لیډیز به تا سره خوا ناسته وي دا خبرې به نه وي جي. صحیح. ارامي وخت نو که نه جي اوس خو ارامي وخت دی که نه هغه صادقه وخت و. او تاسو په کومه سلیما به زیات فلمونه کتل؟ یاره جي ما په ارشد سلیما باندې بس فلم کتلی دی او صابرینا باندې هم کتلی. اوس خو صابرینا شته دی او پیچیروز به وي پیچیروز نو په دې هم کتل. دې باندې به ساده فلمونه چلېدل او میټرو سلیما و جي په میټرو باندې به ساده فلمونه چلېدل. او دا کومه ګانه چې اوس لګېدلې ده دا فلم چې وګورې که نه ته به ورته ژاړې. واه 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 دا داسې فلم دی. دا داسې فلم دی یعنې د خپل وخت ښه دا نادان نادان جي. او نن سبا چې کوم فلمونه دا چېرته کتلي؟ ولې دا ته مې سوي چې مرګري بوتلمه 94 کې 94 کې نه توبه خدایا ته 98-99 سالو. او چې په فلم ته ورننه وتم نو په نیمې خو نه خو چې دوه ګانې مې واورېده بس واپس ترې ووتم. ما مرګې ما دې څه کې مې یاره زه لږ واشروم ته ځم بس دې کور ته رالم. لکه د زړه دې پې اوبه ونه څکلې دا څه شی دی یاره؟ نه بس لکه بېحایي شرم او دومره سپیکر به یې پرې راپرېښود که نه دوشنګه چې دا دماغ به یې د لوډ کړه داسې پوه شوې. او دا خو ماته دي دا داسې فلمونه که نه چې صادقه فلمونه و صادقه د وخت به ته اوس سره دا داسې اداکارانو چې الله دې وبخښي مړه دي اوس خو لکه د دوی فلمونه دا د دې ګانو داسې مطلب لکه سدابهار دا سدابهار ګانې دي لکه زړېږي نه رپي مکیش لکه څنګه لتا رپي مکیش د دې ګانې نه که نه جي داسې دا ګانې دي. اسې کاکاجي که چېرته
تا ته مکمل وشو کنه جی نو کم هیرو سره ملاوېدل غواړي دا نن سبا وخت د نن سبا وخت د نن سبا وخت یاره دا یو شډل غوندې د خزانه لکه دا پکې وځي شاید دا یو داسې اداکار دی چې په شډل پښتون دی دا ډېر نخرې پخرې پکې نشته لکه دا کوم اداکاران چې دا نور چې نه پینټ چې نه شډا چې نه چي بس ساده لباس کې فلمونه چلای او جهانگیر د څنګه زړه جهانگیر خو صحیح ده کنه خو بس اوس د نن سبا جهانگیر ویلن راځي جی جهانگیر دی خو لکه ما چې کوم ځاړه د کارانو لړګي کنه نو جهانگیر اخی ته نه رسی تاسو د خبرو کو د کارانو کنه نو که تاسو دې ته وګورئ د بدر منیر بدر لالا زوی هم په فلم انډستری کې دی د اسف خان زوی هم په فلم انډستری کې دی نو پلار ته ورسېده کنه کوزه ته مچ د اسف خان زوی په روپیا کې اتانه ور رسېدو خو د بدر نه دی رسېدلی دا خو ډېر وخت کار مو کو بیا نه دی رسېدلی هغه هم د اسف خان د زوی ځان سره راکاږي یعنې خپله نه دی نه خپله نه دی خپله ځان له چېرته تاسو کتلی چې داسې فلم راغلی نه اصل کې ستاسو خبره چې بدر به پکې نه نو چې به فلم نه به یې کتو چې کوم ډایرکټران دي پروډوسران دي د نن سبا کنه جی بالکل نو هغه ته بس پیغام ورکړي چې کوم قسم فلم جوړ کړي یا جی زما هغه ته دا پیغام وکم چې بلای مهرباني دی وي داسې فلم جوړ کړي چې خلک ته عبرت والی د عبرتي فلم عبرت والا فلم جوړ کړي داسې فلم جوړ کړي چې د کور ماشوم مو ګوري چې واقعي دا چیرې دا فلم دی به حیا دي پکې نه راولي به شرم دي پکې نه راولي ساده لباس سره فلم جوړ کړي او دې ګوري چې دا هټ چلی کنه دومره هټ بزیده خیره کنه چې ټول فلمونه ورستو کېږي دا مخکې کېږي ډېر ښه دی قدرمنو بس چې څومره هم زمونږ د فلم انډسټرۍ د نامور ډایرکټران دي هغوی ټول له پکار دي چې دې کاکاجي خبره واوري ځکه چې دوی وایي ما په خپله وایي فلم په نن سبا وخت کې نه دی کتلی نو زمونږ دا چې څومره هم سلیماګانې دا دې د وجې نه شاړې هم شوي چې دوی معیاري څیز نه جوړوي په کار دغه ده چې دوی معیاري څیز جوړ کړي چې هر چېرته اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د دې کاکا سره مو ویلاګ وکړو خوشحاله او آباد اوسئ او نوم یې څه کاکا وحید ګل د دې په دې ګاډي کې چې د بشر آباد اوسېدونکي مو چې ما سره ټول ډرامو والا دغه دا ټول هلته وي ښه صحیح ده بشر آباد چوک کې زما کور دی او تاسو چې دا کومه یو اس بي راډکه کړې ده د دې سره څونه وخت شو دا تقریبا د دې نهم کال روان دی ښه بس همدا یو اس بي ده واورې دا د یو سره زړې غانې دغه دي نه تعرفي مکیش دغه بیلې دي واه نور غانې زنه خوشاله راته اوسه کاکا جي ښاد اوسې آباد اوسې